پمونگران زمون رسول ډیر قدر دان زمون رسول پنبیانو کی سردار لري لوی شان زمون رسول پنبیانو کی سردار. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. أخرجه أحمد وابن حبان في صحيحه بإسناد حسن. أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فرمای کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی امت تا خوشخبری ورکړه چې تاسو به مدح کیږي، تاسو به د الله په وړاندې باندې د ټولو امتونو نه اوچت یې، الله به په ځمکه کې تاسو ته قدرت درکوي او ستاسو امداد به کوي. وګوره چا چې د آخرت عمل د دنیا دپاره وکړه د دې انسان به په آخرت کې بالکل برخه نه وي. حدیث موږ ته د دې خبرې درس راکوي چې یو انسان یو نیک عمل د دنیا د حاصلولو دپاره کوي او دین د دنیا د راټولولو ذریعه ګرځوي، دین نه یو تجارت جوړ کړی، د دغه انسان عمل برباد دی، دغه انسان دپاره د آخرت برخه نشته.